سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. بیا هم ملګرو ټولو ملګرو نه مننه ستاسو د تشویق نه او خاص کر ستاسو نظرونو نه چې دا ما دپاره یو ډېر مهم شی او هغه دا دی چې تاسو مختلف نظرونه ورکړي دي. څه ملګرو ویلي چې په ګرامر ویډیوګانې جوړې کړه او څه ملګرو ویلي چې روزمره کوم اصطلاحګانې په هغو ویډیوګانې جوړې کړه. او ورونو ستاسو نظرونو ته زه احترام لرم او خوشحاله یم چې تاسو خپل نظرونه ورکړي، ځکه د دې نظرونو مطابق به زه دا ویډیوګانې مخکې جوړوم. خو زه تاسو ته یو خبره وکړم چې ما نه به یو څیز هم نه پاتې کېږي. مطلب موږ به په ګرامر ویډیوګانې جوړو، موږ به په روزمره چې کوم اصطلاحګانې دي په هغو به ویډیوګانې جوړو، په لیکل تاسو څنګه وکړئ هغه بنیادي په هغې به ویډیوګانې جوړو، تاسو پروننسیشن څنګه وکړئ په هغې به ویډیوګانې جوړو، ستاسو لیسننګ پاور یعنې د اورېدو پاور څنګه ښه شي په هغې به ویډیوګانې جوړو، ستاسو لیکل سپیلنګ په دې هر څه باندې د جملې په ساخت باندې جمله څنګه جوړیږي، تاسو جمله څنګه جوړه کړئ، په دې ټولو به په زمانو باندې یعنې په ټنسونو باندې به هم خبره کوو چې تاسو که یو کار پرون شوی، یو کار سبا کېږي، یو کار اوس کېږي، مطلب تېره شوې زمانه، مستقبل او موجوده په هره زمانه به خبرې کوو. دا ټول ډېر مهم شی نه دي، ځکه تاسو که د یو جملې په ساخت باندې او په دې په زمانو باندې پوه شئ نو تاسو خپله جمله جوړولی شئ، تاسو خپله خبره کولی شئ. تاسو یو کار شوی یو کار په باره کې خبره کوئ، که هغه کار په تېره شوي کې شي نو تاسو به تېره شوې زمانه څنګه په فرانسوي ژبه کې استعمالوئ. نو دا ټول ډېر مهم شی نه دي، دا یو شی به هم نه پرېږدو، دا ویډیوګانې به تر اخره پورې موږ وړو. شروعات ما د دې ویډیوګانو نه ځکه وکړو چې باید تاسو لږ دې شیانو سره عادت شئ. دا هغه عادي شی نه دي چې باید روزمره موږ او تاسو واورو او تاسو وینو نو چې تاسو دې سره بلد شئ، ځکه موږ او تاسو اکثرا ادارو کې کارونه یا دفترونو ته ځو نو دې عادي لفظونو سره دا هم موږ ته نه راځي، نو باید په دې تاسو پوه شئ او دا زده کړئ. صحیح دی؟ نو دغه ډېره مهمه خبره ستاسو لپاره مې ویلې. بله ټول نه مهمه خبره دا ده، زما دپاره هغه دا ده چې دا څومره زه ګورم دا ویډیوګانې مطلب ډېر ویوز لري، تاسو څومره چې دا ملګري دا ویډیوګانې ګوري باید دغه لینک چې کوم درکړی شوی زما د یوټیوب چینل دغه تاسو کلیک کړئ او لاړ شئ زما یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. صحیح دی؟ او دا ویډیوګانې به صرف دوو ځایونو کې تاسو کتلی شئ، یو زما په چینل باندې په یوټیوب باندې نقیب شارق او دویم فرانسوي زده کړه صفحه باندې. صحیح دی؟ بل یو زه خصوصي مننه کوم د امرالله صافي ورور نه. صافي صاحب دا ډېره ښه صفحه جوړه کړې او تر اوسه پورې ډېره ښه روانه کړې، ډېره یې ښه یې ساتلې ده. نو چې دغه افغانانو دپاره یو پلیټفارم یو ځای جوړ کړی چې موږ راځو خپله نظرونه ورکړو، نو هغه نه یو خاصه مننه. بل راځئ نن چې کوم زموږ درس دی په هغې خبره وکړو. نن زموږ پنځم درس دی او پنځم درس کې به زه خبره کوم له پرونومز سوجی یعنې سبجیکټ پروناونز ورته انګلیس کې وایي، پښتو کې ورته وایي مطلب فاعل یا ضمیرونه. نو زه به ضمیرونو باندې خبره کوم. دا اوس د ګرامر یو حصه ده، ګرامر کې هم راځي او تاسو باید پوه شئ په دې باندې. جمله چې کله تاسو جوړوئ د جملې په ساخت کې دا اولنۍ حصه ده او ټوله مهمه حصه ده. راځئ نو نننی درس مخکې ووسو. ښه، هغې نه مخکې چې زه په ضمیرونو باندې خبره وکړم چې کم دي او څه معنا لري، کم وخت کې تاسو کم استعمالولی شئ، زه تاسو دلته یو مثال در کوم. یو جمله ما جوړه کړې ده مثال په طور باندې چې تاسو په دې پوه شئ چې جملې ساخت څه دی، څو حصې لري او د هر حصې څومره اهمیت دی، ولې ضروري ده. صحیح دی؟ لکه دا ما مثال ورکړی دی je parle français مطلب زه فرانسوي وایم. نو دلته اوس 3 حصې دي، 1 2 3. صحیح دی؟ دا یو حصه هم دی کې نه نو بیا موږ هغې ته جمله نشي ویلی او جمله نشي جوړېدی. صحیح دی؟ نو دې دپاره ما نن اولنۍ چې کوم حصه ده په هغې به زه خبره کوم چې هغې ته وایي سوجی. سوجی یعنې سبجیکټ، یعنې موږ ورته وایي فاعل، کار کولو والا. په دې جمله کې زه یعنې زه د کار کولو والا یم. صحیح دی؟ دویم چې کوم د هغې ته وایي پغل مطلب ویغب یا ورب چې ورته وایي یا فعل یو کار. صحیح دی؟ کم عمل چې کوم کېږي، کم کار فعل. فرانسوي مطلب دی یعنې دا ابجیکټ دی یا له کمپلیمنت دی ابجیکټ. مثال چې په څه باندې کار کېږي، مفعول. نو دلته 3 حصې دي، یو ته وایي فاعل کار کولو والا، زه د کار کولو والا یم. دویم پغل څه کار کوم، کم کار دی هغه پغل یعنې وینا ده، ویلی شم. فرانسوي په څه باندې کار کېږي، کومه ژبه باندې، چی باندې، ژبه یا هر څه چی مطلب فرانسوي هغه مفعول دی. نو دا 3 حصې دي یو جملې جوړولو دپاره، دا 3 باید خامخا وي، نو هغې ته موږ جمله ویلی شو. صحیح دی؟ نو نننی چې زموږ کوم درس دی هغه په اول حصې باندې دی، یعنې په ضمیرونو باندې دی، یعنې په فاعل باندې دی چې یو جمله کې فاعل څه ته وایي. صحیح دی؟ نو نن موږ تاسو به د
د سوجې پروناون سوجې سره نن ځان بلدو چې کوم فاعلونه دي موږ سره په فرانسوي ژبه کې او څنګه ویلی شو. صحیح دی؟ راځئ چې شروع کړو. اول ټولو نه اول چې کوم دی هغه ژ مطلب زه، ما ته ویلی کېږي زه. چا چې هر کله یو جمله جوړوي او هغې کې تاسو مطلب تاسو یو کار کړی وای نو ژ سره به تاسو شروعات کوئ. صحیح دی؟ بل ژ چې کوم دی دا یو سنګولر یو کس ته اشاره کوي. نو ژ مطلب زه یو کس راځي، جمع نه. صحیح دی؟ دا اول. دویم موږ سره دی چو او وو. چو چې کوم دی مطلب ته، دا انفارمل دی، غیر رسمی دی. صحیح دی؟ غیر رسمی دی. او بل دا دی چې دا سنګولر پرسن لپاره یعنی یو کس لپاره ته استفاده کېدلی شي. صحیح دی؟ بل دویم موږ سره وو تاسو، دا یو خو فارمل دی، رسمی دی. دویم دا جمع دپاره استعمالیږي. تاسو مطلب د یو نه زیات کسانو ته مخاطب یې، دوه درې هغې دپاره هم استعمالولی شئ او که یو کس یې هغه دپاره هم استعمالولی شئ. خو هغه چې مثال خاص کر لکه رسمي یعنی یو اداره کې تاسو چا سره خبرې کوئ، یو کس چې تاسو نه پیژنئ خاص کر ادارو کې یو رسمي ځایونو کې بیا تاسو که یو کس هم تاسو یو کس سره هم خبرې کوئ نو تاسو وو نه استفاده کوئ ځکه دا فارمل دی. او که تاسو ملګری ستاسو فامیل څوک کس نو هغه سره که تاسو خبره کوئ نو بیا چو نه استفاده کولی شئ، تاسو ویلی شئ. نو تو مطلب ته، وو تاسو، پښتو کې هم ما ورسره لیکل کړي دي. صحیح دی؟ بل دریم دی موږ سره ایل مطلب هغه ته ویلی کېږي. لکه انګلیش کې موږ هی مذکر یعنی هغه مطلب مذکر کېدی شي. میل چې کوم دی یو هلک دپاره یا سړي دپاره ایل. صحیح دی؟ بل دی موږ سره ال ویلی کېږي په انګلیسي کې ورته موږ شي وایو یعنی هغه خو مؤنث یعنی ښځه یا جلکۍ دپاره موږ ته استفاده کولی شو. صحیح دی؟ ال. بیا موږ سره دی مونږ دپاره موږ سره دوه دي لکه څنګه چې چو ان وو. دلته موږ سره نو چې کوم دی مطلب معنا لري مونږ، خو دا موږ لږ فارمل استعمالو. مطلب یو ځای کې موږ کله خبره کوو لږ فارمالیټي هلته نو بیا موږ ته استفاده کوو. بل یو لفظ ته چې عموما به تاسو مطلب ملګرو منځ کې تاسو اورېدلی یا بې اورئ هغه انفارمل دی، غیر رسمي، خو دواړو معنا دی موږ مونږ. صحیح دی؟ نو ځینې وخت کې چې دی هغه مطلب لکه واحد ته هم اشاره کوي، خو هغه بیا لکه مخکې ویډیوګانو کې زه ځم بیا تاسو پویه کوم چې لکه څنګه یا ولې ته تاسې دوی استفاده کوي. صحیح دی؟ نو مطلب مونږ یا انګلیسي کې ورته مونږ استفاده کوو وی. صحیح دی؟ بل دی موږ سره ایل. دا مغه مخکینی ایل په شانته دی یعنی هی دپاره چې موږ استعمال خو دلته اس دی او هغې ځکه دی چې دلته موږ جمع دپاره ته کله استفاده کوو. مطلب موږ وایو یو ګروپ سړي دي یا هلکان دي مذکر دي څوک او موږ ته هغو دپاره مطلب 2 3 4 5 کسان دي جمع دي نو بیا موږ ایل استعمالو. صحیح دی؟ ایل. بل دی موږ سره ال. دا مغسې ال دی خو دلته د اس سره دی، اس ورسره اضافه شوی دی او دا موږ یو ګروپ ښځې یا جینکۍ مؤنث چې وي که نه د هغې دپاره ترې موږ استفاده کوو د جمع دپاره چې د یو نه ډېري. بل فرانسوي کې مطلب مذکر او مؤنث ډېر زیات مطلب دا رول لري او ډېر زیات ضروري باید هر څه کې مذکر مؤنث تاسو معلوم کړئ چې هغې مطابق بیا تاسو هغې دپاره فاعل یعنی دغه سوجې تاسو انتخاب کوئ او صحیح استعمال کوئ، استفاده ترې وکړئ. صحیح نو تاسو هر ناون چې کله تاسو استفاده کوئ هغې دپاره تاسو باید ځان پوه کړئ چې هغه ماسکولن دی او که هغه جمع دی هغه مؤنث دی که مذکر دی. صحیح دی؟ په دې باندې بیا مخکې زه نورې ویډیوګانې هم جوړوم او تاسو بیا ورسره بلدېږئ. صحیح دی؟ نو نن چې کوم دی موږ دغه ضمیرونه وویلې، زه بیا تکراروم. ژ مطلب زه، ایل مطلب هغه دپاره استعمالیږي مذکر دپاره. ال شي یا جلکۍ یا ښځې دپاره استعمالیږي هغه. بیا موږ سره دی چو او وو، دواړه مطلب ته یا تاسو دپاره موږ استعمالو. صحیح دی؟ خو چو لږ انفارمل دی، غیر رسمي دی. وو چې کوم دی هغه رسمي دی،
مطلب که تاسو څوک نه پیژنئ یا اداراتو یا دا ځینې کې استعمالوئ او بل جمع دپاره استعمالوئ. بیا موږ سره نو او دی دا دوه دي. د دواړو معنا ده مونږ، صحیح دی. او اخره کې بیا ایل که اس سره تاسو استفاده کوئ نو دا یو ګروپ د جمع سړو دپاره استعمالیږي، صحیح دی. ال که اس ورسره تاسو واچوئ نو هغه جمع مؤنث دپاره استعمالیږي، یعنی که ښځې د یو نه ډېرې نو بیا تاسو ال استعمالولی شي خو د اس سره. نو دا اوس موږ نننی درس دغه درس تاسو بیا واورئ او دغه سوجې تاسو زده کړئ. دا ډېر ضروري دی. دا اولنۍ ساده جمله چې کله تاسو جوړوئ، جملې ساخت چې کله جوړوئ نو دا ډېر ضروري دی، صحیح دی. مننه ملګرو، زما چینل در سره یوټیوب چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ او دغه ویډیوګانې در سره ملګرو سره شریکې کړئ چې تر څو ټول ملګري ترې فایده واخلي. مننه، ښه وخت، ابیانتو.